محترم رور منتقم پراهي صاحب د فراه مرکز اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وایي یو طالب العلم دی، د سترګو نظر یې کم دی، دی وایي چې مطالعه سمه نه سم کولی، که یو وظیفه راته وښیاست. تر وظیفې مخکې به دعا ورته وکړو، الله دې شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي. وروسته وظیفه دا ده چې د هر لمانځه وروسته دې یو وار درود ووایي په سر کې، بیا دې په پای کې درود ووایي، په مابینځ کې دې 11 واره دغه آیات کریمه ووایي، فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بیا دې په نوکانو باندې چوف کی، نوکان دې په سترګو پورې کی، ان شاء الله شفا به الله تعالی ورته ورکي. الله دې شفای کامل عاجله ورته نصیب کی، امین یا رب العالمین.